بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. راځم بیا خپل ایمیل ته. په تیر درس کې که ستاسو په یاد وي موږ د جیمیل د انټرفیس په باره کې خبرې کړې وې. هغه کوم مهم کمانډونه چې وو ما تاسو ته داسې خلص تشریح کړي وو، لکه کمپوز څه کار کوي، انباکس څه کار کوي، سنوز څه کار کوي، سینډ څه کار کوي، ډرفټ څه کار کوي. دې په باره کې داسې عموما خلص معلومات ما تاسو ته راکړي. اوس غواړم چې نن په دې درس کې تاسو سره په دې باندې بحث وکړم چې تاسو څنګه کولی شئ مختلف قسمه ایمیلونه د خپل ایمیل له طریقه نورو دوستانو ته ولیږئ. که هغه ستاسو رسمي دوست دي، غیر رسمي دوست دي، که پوهنتون ته لیږئ، که دفتر ته ایمیل لیږئ، یا یو پوزیشن یا بست خالی دی هغه ته تاسو اپلای کوئ، خپل سی وي نور تعلیمي اسنادونه لیږئ ورته، نو تاسو څنګه دا کار کولی شئ؟ نن په دې باندې زه بحث کوم. دې نه مخکې چې زه تاسو سره په عملي ایمیل کمپوزینګ باندې بحث وکم، راځم دلته د ایمیل په باره کې بعضې داسې خلاص معلومات دي چې ما راغونډ کړي تاسو ته، غواړم هغه تاسو سره شریک کړم. د هغه نه بعد راځم بیرته جیمیل ته او بیا خپل درس مخکې وړو. ګرچې دا موضوع زموږ د درس مربوط نه کیږي، بزنس رایټینګ کې تاسو دا ټول موضوعات وایي، خو موږ زه غواړم داسې خلاص یو تشریح تاسو ته وکړم. دلته یو بل ټاپس دی ما سره په نوم د پارټس آف ان ایمیل میسج. که چیرې تاسو چاته ایمیل لیږئ یا تاسو ته څوک ایمیل لیږي، عموما ایمیل چې دی دا دوه برخې لري. که چیرې تا ته چا ایمیل لیږلی یا تا چاته ایمیل لیږلی، عموما دا د دوه برخو نه جوړ شوی دا ایمیل. اوله برخه د ایمیل چې د هغه په نوم د هیډر یادیږي یا هیډرز، او دویمه برخه د ایمیل چې د هغه په نوم د باډي یادیږي. نو چې ما ته څوک ایمیل ولیږي، زما د هغه ایمیل په هیډر کې د هغه ایمیل سبجیکټ موضوع وي. چې کله ما ته ایمیل راشي نو هغه سبجیکټ د ایمیل چې د ایمیل په هیډر کې په همدې شکل سینډر نیم چې دا چا ما ته دا ایمیل لیږلی دی، ډیټ اینډ ټایم ریسیو دی پکې چې په کوم تاریخ باندې دا موږ ته راغلی، موږ ریسیو کړی دا ایمیل. په همدې شکل باندې که موږ وغواړو ریپلای وکړو، په خبره پوه شوئ، یا مثلا زه وغواړم دغه کس چې ما ته دا رالیږلی دی دغه اډرس وګورم یا د ده اټچمنټ وګورم، نو دغه معلومات موږ مکمل په کوم بخش کې پیدا کولی شو؟ د ایمیل په هیډرز کې. نو په هیډرز کې موږ سره دغه معلومات، نور معلومات هم شته، خو دا عموما هغسې راوړي دلته لیکلي دي چې عموما په هیډرز کې موږ سره دغه معلومات دي د ایمیل. او بله موږ سره باډي ده. په باډي کې موږ اصلي هغه ایمیل لیکو، هغه اصلي موضوع چې زه غواړم چاته وړاندې کړم، نو هغه موږ په چیرته لیکو؟ هغه به موږ په باډي کې لیکو. او دا باډي د ایمیل چې ده باډي، همیشه چې تاسو کله د ایمیل باډي جوړوئ دا عموما په درې برخو باندې تقسیم شوي، یعنې د درې سیکشنو څخه جوړ شوی باډي، د ایمیل باډي. اوس غواړم د باډي په باره کې داسې لنډ معلومات تاسو ته درکړم. دلته ما سره یو ورډ فایل دی، دا خلاصوم، دلته تاسو وګورئ. ما لیکلي چې ایمیل باډي سټرکچر. کله چې تاسو چاته ایمیل لیږئ او غواړئ تاسو د هغه باډي سټرکچر جوړ کړئ، نو دې نقاطو ته متوجه اوسئ. په باډي کې اول موږ سره اوپننګ سیکشن دی. کله چې زه چاته ایمیل لیږم اول پکې اوپننګ سیکشن دی هغه باډي کې، او د اوپننګ سیکشن کې زیاتره موږ ګریټینګس، سلامونه، دعا او سلام دا شیان لیکو پکې. بل موږ سره مین باډي ده. دغه نه وروسته د اوپننګ سیکشن نه وروسته چې په هغه کې موږ ګریټینګس لیکو. مثلا ګریټینګس کې څه شی راځي؟ dear sir, dear sir and madam, dear madam, dear Ali, dear Ajmal. نو دغه بخش چې موږ پکې دغه سنټنس یا دغه فریز یا دغه الفاظ استعمالو، یا نو هغه بخش ته په نوم د اوپننګ سیکشن یادوي، دغه بخش چې ما تاسو ته ویلي. بل مین باډي ده. مین باډي کې خو موږ هغه خپل اصلي هدف لیکو. چې زه مثلا د پوهنتون ته سبا ته نه ځم، یا نن زه پوهنتون ته تلی نه شم، یو ساعت بعد مریض یم، نو چې زه غواړم هغه خپل اصلي پیام دوی ته ولیږم، نو هغه اصلي پیام به زه په مین باډي کې لیکم. د مین باډي نه وروسته بعضې داسې سینټنسې دي، بعضې داسې فریزې دي چې هغه استعمالیږي دې دپاره چې
زمونږ دغه مین باډي چې دی د ورته ربط ورکو صحیح شوه او بعضې داسې لاینونه یا سنټنس دي چې هغه د مین باډي نه وروسته استعمالیږي چې دغه لاینونو ته چې کله موږ دا د مین باډي نه مخکې استعمالو په نوم د اوپننګ لاینس یادیږي او چې کله د مین باډي نه وروسته یادو په نوم د کلوزنګ لاینس یادیږي. دا تیار سپیشل لاینس لیکل شوي دي، تیار سنټنس دي. دا موږ دې دپاره استعمالو که چیرې وغواړو چې زموږ خپل ایمیل یو پخواني ایمیل ته ارتباط ورکو، یا وغواړو چې د خپل مین باډي چې د زموږ لږ زر دلچسپه غوندې شي هغه کس ته، نو په دغسې حالاتو کې موږ د اوپننګ لاینس او کلوزنګ لاینس څخه استفاده کوو. اوس په دې ټولو باندې تاسو سره خبرې کوم، وایم دا تاسو ته صرف تاسو پوه شئ چې مین باډي نه مخکې موږ زیاتره وخت اوپننګ لاینس استعمالو د څه دپاره چې دا زموږ مین باډي لږ زر ښایسته ښکاره شي، او په همدې شکل باندې کلوزنګ لاینس استعمالو موږ دې دپاره چې زموږ مین باډي چې دی دغه کوم اصلي پیغام چې دی دا که موږ ختمو چې ډېر په یو ښایسته الفاظو باندې موږ ختم کړو. او په آخر کې موږ سره کلوزنګ سیکشن دی چې په کلوزنګ سیکشن کې موږ زیاتره خپل سیګنیچر استعمالو. د سیګنیچر نه مطلب دلته دا نه دی چې زه خپله امضا کوم، نه، دلته مطلب دا دی چې زه به خپل نوم لیکم، خپل پوزیشن به لیکم، خپله اداره به لیکم، خپل ایمیل ادرس به لیکم، او په همدې شکل باندې خپل تلیفون شماره. نو دې ته وایي سیګنیچر، چې سیګنیچر موږ په کوم بخش کې لیکو؟ په کلوزنګ سیکشن کې. اوس راځم تاسو سره په دې ټولو باندې خبرې کوم. ګورئ اوپننګ سیکشن کې مونږ کوم الفاظ، کوم لغتونه، کوم سنټنس، کوم اصطلاحات استعمالو، او په همدې شکل اوپننګ لاینس کې، کلوزنګ لاینس کې او کلوزنګ سیکشن کې په دې باندې تاسو سره زه غواړم بحث کوم. دلته ما یو بل ټابس تیار خلاص کړی دی چې په دې کې مخکې نه هر څه لیکل شوي دي. وګورئ تاسو که چیرې پام کړئ د ټول نه مخکې زه راځم دلته د اوپننګ سیکشن د باډي چې وه تاسو ته ما ویلې چې دلته موږ زیاتر دعا او سلام لیکو. دلته اوس وګورئ لیکل شوی دی ډیر سر. که چیرې تاسو دا ایمیل داسې یو کس ته لیږئ چې هغه میلي او نوم یې تاسو ته معلوم نه وي، نو تاسو دغه ته څه لیکئ؟ ډیر سر لیکئ. که چیرې دا ایمیل تاسو یو ادارې ته لیږئ او په هغه کس ته چې تاسو ایمیل لیږئ هغه فیمیل دی خو نوم یې تاسو ته معلوم نه دی، نو تاسو به لیکئ ډیر میډم به لیکئ. او که چیرې دا کس تاسو ته بیخي معلوم نه دی چې میل دی که فیمیل دی، نو بیا لیکئ ډیر سر سلش میډم یا ډیر سر اور میډم لیکئ پکې. صحیح شوه؟ په همدې شکل باندې وګوره ډیر مسټر اسلام، ډیر مسټر اجمل، او په همدې شکل باندې نور الفاظ هم شته چې موږ په د ایمیل د باډي په اوپننګ سیکشن کې چې په نوم د ګریټینګس یادېږي هلته دا موږ استعمالوو. بله خبره دا ده چې مخکې ما تاسو سره په دې باندې بحث وکړو چې یو اوپننګ لاینس دي او کلوزنګ لاینس دي. دا وګورئ دا ډېر لس څنې ښایسته اوپننګ لاینس موږ ته تیار لیکلي دلته. مثلا تاسو وګورئ که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خپل ایمیل چې کوم ادارې ته لیږئ دا تاسو یو بل ایمیل سره ربط ورکئ، نو تاسو داسې یو اوپننګ لاینس دغه دپاره استعمالولی شئ. with reference to your letter of 8 جون I request you. نو دغسې تاسو هغه خپل نور الفاظ خپل ایمیل مین باډي چې دغه تاسو جوړولی شئ، خو اوپننګ لاینس کې تاسو دا لاین استعمالوئ. دا تیار جوړ شوي دي. یا مثلا زه ماته یو چا ایمیل لیکلی دی او زه غواړم چې د هغه ایمیل چې ما ته کس لیکلی د هغه نه اول تشکري وکړم، د هغه نه وروسته بیا زه خپل مین باډي شروع کړم. دلته وګورئ یو بل ډېر ښایسته غوندې لاین دی دلته موږ سره لیکلي دی چې thank you for your letter of 8 May. کوم خط چې تا ما ته په 8 د مې لیږلی و د هغه دپاره ډېره مننه. هغه نه وروسته تاسو خپل هغه اصلي مین باډي شروع کوئ. صحیح شوه؟ په همدې شکل باندې thank you for your letter regarding دغه موضوع. او کوم کلوزنګ لاینس چې موږ سره دا اوس وګورئ چې کله ستاسو مین باډي ختمیږي د هغه نه وروسته تاسو لیکلی شئ چې I look forward to your reply. زه ستاسو د جواب په انتظار یم، یعنې زه ستاسو جواب ته په انتظار یم. یا زیاتره کسان چې کله تاسو مثلا یا چاته ایمیل کوئ او غواړئ چې په ډېر احترام سره هغه ته ووایئ چې یاره که چیرې ستاسو دې موضوع په باره کې نور زیات معلومات پکار دي، تاسو کولی شئ ډېر په ازادانه سره ما سره ارتباط ونیسئ دې معلوماتو په باره کې. If you require any further information please
فیل فری ټو کنټاکټ می. که چیرې تاسو نور معلومات د دغه موضوع په باره کې ضرورت لرئ نو ډېر په راحت تاسو کولی شئ ما سره ارتباط ونیسئ، یعنې ازادانه تاسو کولی شئ ما سره ارتباط ونیسئ. په همدې شکل باندې وګورئ ډېر ښایسته ښایسته نور لاینونه هم شته. یا مثلا یو کس نه ته غواړې عاجل جواب لاسته راوړئ او تا ورته ایمیل کړی نو په دې خاطر باندې چې دا کس تشویق شي او ستا ایمیل ته زر جواب ورکړي نو ته کولی شي دغه یو کلوزینګ لاین یا کلوزینګ سنټنس ورته استعمال کړي. I would appreciate your immediate attention to this matter. نو دا اوس وګوره څومره ښایسته لاین دي. نو زیاتره وخت چې موږ تاسو کله ایمیل لیکو نو دغه اوپننګ لاین او کلوزینګ لاین ته ډېر زیات متوجه اوسئ. په همدې شکل باندې ما بله موضوع تاسو سره شریک کړه، هغه موږ سره څه شی په نوم د کلوزینګ سیکشن چې په هغه کې موږ زیات سیګنیچر استعمالو. ما تاسو ته ویل چې د سیګنیچر نه مخکې موږ بیسټ وشز لیکو یا بیسټ ریګارډز لیکو یا یورس سنسرلی لیکو یا یورس فیتفولي لیکو. د هغه نه وروسته بیا هغه خپل مکمل سیګنیچر لیکو، نوم لیکو، پوزیشن لیکو، اداره لیکو، ایمیل ادرس، تلیفون شماره او په همدې شکل نور. نو دا موږ سره هغه خلاص غوندې معرفي د ایمیل د جوړولو که چیرې تاسو په آینده کې چاته ایمیل لیږي نو دغه سټرکچر یا دغه ساختار تاسو په نظر کې ونیسئ. نو اوس راځم بیرته خپل ایمیل ته. دا ټبونه زه دا دی خیر دی بیا کېدای شي موږ ته ضرورت شي. خپل ایمیل ته راځم. نو اوس غواړم تاسو ته پریکټیکل سینډینګ او ریسیوینګ ایمیل باندې کار وکړم چې څنګه تاسو کولی شئ ایمیل سینډ کړئ او څنګه کولی شئ تاسو ایمیل ریسیو کړئ بیرته. نو غواړم اول تاسو ته د ډېر ساده ایمیل رایټینګ نه شروع وکړم چې مثلا تاسو یو ساده ایمیل چاته لیکئ د یو انډیوال پوښتنه هم کوئ، صحیح ده، او د هغه نه وروسته لږ ذره داسې پیشرفته تر ایمیل تاسو ته غواړم ولیکم او د هغه نه وروسته هم داسې لږ ذره نور مخکې ځو. نو ما تاسو ته ویلو که چیرې تاسو غواړئ چاته ایمیل ولیږئ د ایمیل لیږلو دپاره به تاسو راځئ په دې کمپوز کمانډ باندې به کلیک کوئ. نو ما اوس وګورئ په دې کمپوز کمانډ باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په کمپوز کمانډ باندې کلیک کوئ ما سره دلته یو بله وینډو خلاصیږي چې په دې وینډو کې دا بعضې کمانډونه چې تاسو ګورئ دا ما تاسو ته تشریح کړي چې ټو څه معنا ورکوي، سی سی څه معنا ورکوي، بي سی څه معنا ورکوي. ټو کې مونږ دغسې ایمیل لیکو چې چاته زه غواړم د خپل ایمیل ولیږم. نو زه غواړم چې زما یو بل دوست دی په نوم د m.islam.safai@gmail.com دې کس ته زه څه ولیږم ایمیل ولیږم. که بل کس ایمیل بل کس ایمیل ولیکئ، کاما بل کس ایمیل، کاما بل کس ایمیل، څومره ایمیلونه چې لیکئ تاسو کولی شئ تر 500 پورې. نو دغه نه وروسته زه خپل د ایمیل موضوع مشخص کوم چې دا ایمیل زه د کس ته لیږم دا د څه شي په باره کې دی، دا څه شی دی، صحیح شوه. زه فقط موضوع لیکم ګریټینګس، صحیح شوه، سلامونه. زه غواړم محمد اسلام ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړم او دغه د فامیل په باره کې لږ ذره معلومات لاسته راوړم چې دا محمد اسلام سره ډېر وخت کېږي ما ارتباط نه دی نیولی، دا څنګه دی. نو ایمیل دې ولیکه وروره، د ایمیل موضوع سبجیکټس دا تاسو مشخصه کړه. دغه نه وروسته خپل د ایمیل باډي جوړی ته. نو همیشه سبجیکټ چې دی ستاسو د ایمیل باید دا شارټ وي او داسې یو شی دلته دا سبجیکټ داسې په داسې سیستم باندې جوړ کړئ چې کله ستاسو د سبجیکټ ته سړی وګوري نو ټول د ایمیل اصلي اهداف واخیستلی شي. مثلا اوس ما ته لیکلی ګریټینګس، نو چې کله دا ایمیل هغه کس ته راځي هغه سبجیکټس ګوري نو ګریټینګس یې لیکلی نو هغه کس پوهېږي چې حتما ما ته چا سلامونه او احترامات او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. نو ځکه تاسو ته وایم چې سبجیکټ باید شارټ اوسي او داسې یو الفاظ په دې کې تاسو ولیکئ چې د ایمیل نه نمایندګي وکړي او چې هغه خلک وګوري په ایمیل پوه شي. بل اوس په دې اول ایمیل کې چې زه دا لیکم نه غواړم چې هغه کوم الفاظ ما هلته استعمال کړي هغه دلته پریکټیکل تاسو ته استعمال کړم. فقط غواړم چې یو ساده ایمیل ولیکم. په دویم او دریم ایمیل کې به لږ ذره هغه نور کوم شرط و شرایط چې دي قوانین دي هغه عملي کوو. نو زه غواړم چې د محمد اسلام په باره کې لږ ذره معلومات لاسته راوړم چې ډېر وخت کېږي ما د ده او د ده کورنۍ په باره کې معلومات لاسته نه دي راوړي. زه لیکم چې مثلا های اسلام، دا مې ورته ولیکو، څنګه یې اسلامه، د هغه نه وروسته کاما مې ولیکو او انټر مې کلیک کړو. بیا لیکم how are you and your family doing. زه د بزنس رایټینګ استاد نه یم خو مقصد ځان نه داسې یو څه لیکم چې تاسو په دې پوه شئ چې په آینده کې تاسو چاته ایمیل لیکئ نو څنګه ایمیل ولیکئ تاسو، صحیح شوه. او د هغه نه لاندې
انټر مې کړ کو او بیا لیکم چې I hope you are doing well. یا داسې هم لیکلی شي چې I hope you are all doing well. او د هغه نه لاندې لیکلی شي love مثلا اجمل. دا وګورئ دا زه چې دی فرض مثال اجمل یم غواړم دغه کس ته چې په نوم د محمد اسلام دی ده ته ایمیل ولیږم. ایمیل موضوع ایمیل مې دلته ورته ولیکه په ټکي او موضوع د ایمیل چې دا ګریټینګ سلامونه دي او زما اصلي باډي د ایمیل دا ده. که تاسو پام کړئ ما خپل ایمیل د هغه اصولو په اساس جوړ کړی دی خو دلته لږ زره انفارمل دی چون دا زما یو دوست دی غیر رسمي الفاظ زه ورته استعمالوم یعنې داسې ادبي الفاظ که تاسو پام کړئ خپل دوستانو منځ کې چې کمیونیکیشن کوئ داسې زیات ادبي الفاظ نه استعمالوئ. نو ګوره هاي اسلام how are you and your family doing? I hope you are doing well. You are all doing well. سلامونه اسلام ته او ستا فامیل څنګه دی؟ امیدوارم چې تاسو ټول ښه اوسئ په مینه اجمل. نو دغه نه وروسته بیا څه کوم سینډ باندې کلیک کوم. دې دپاره دې دفعه کې نه اټچمنټ بل شی څه نه کوم فقط ساده ایمیل مو لیکو او دغه نه وروسته سینډ کلیک کوم. چې کله سینډ کلیک کوم نو زما ایمیل به هغه کس ته لاړ شي خو که چیرې دغه کس ایمیل ادرس صحیح نو اوس ما د جیمیل هم یو معلومات راکړي که چیرې ته غواړې د خپل ایمیل د وګورې چې مونږ سینډ کړو نو دوی باندې کولی شي چې کلیک کړي ته ویو میسج باندې نو هغه ایمیل به تا ته وښي. ګوره ما چې کوم میسج ایمیل مخکې کړی هغه دغه دی. نو دا ایمیل هغه کس ته لاړه زه اوس څه کوم دې ایمیل نه وځم او هغه بل ایمیل چې زما د هغه ته ساین ان کېږم ګورم چې ما ته دا ایمیل راغلی دی که نه دی راغلی د جاوید احمد د اجمل خواته نه. نو څه کوم راځم دلته دا پروفایل پکچر باندې کلیک کوم او هغه نه وروسته ساین آوټ باندې کلیک کوم او هغه خپل بل ایمیل خلاصوم. زما د ګوګل کروم ژبه فارسي ته بدله شوې دا بیرته انګلیش ته بدلوم او دا بل ایمیل چې دی زما دا دی. اوس دې باندې مې کلیک وکړو او دلته هغه خپل پاسورډ لیکم او دغه نه وروسته خپل ایمیل ته داخلیږم. که چیرې پاسورډ مې صحیح زه کولی شم خپل ایمیل ته داخل شم او که پاسورډ مې صحیح نه زه نشم کولی. نو تاسو اوس وګورئ چې ما ته ایمیل راغلی دی او که نه دی راغلی. دا اوس وګورئ د لکه د محمد اسلام ته چې دی یو ایمیل راغلی د چا طرف نه جاوید احمد طرف نه او موضوع د ایمیل چې ده ګریټینګس دی او دوی خو دغه میسج هم لیکي ورته ښیي ورته. که چیرې غواړئ چې مکمل په دې باندې پوه شئ سوري زما ایمیل ساین آوټ شو زه بیرته په دې باندې کلیک کوم ایمیل مې نه پوهېږم خپل په سر باندې ساین آوټ شو. دا ژبه بیرته زه انګلیش ته بدلوم او پاسورډ خپل لیکم انټر مې کلیک کړ. نو دا د ماته ایمیل راغلی په دې مې کلیک وکړو. نو تاسو وګورئ هغه ایمیل چې ماته د اجمل خواته نه راغلی دلته ماته راغلی دی. Hi Islam, how are you and your family doing? I hope you are all doing well. Love اجمل. که چیرې ته غواړې دې ته دې کس ته جواب ورکړې نو د هغه نه وروسته په ساده ریپلای باندې کلیک کوئ او دلته لاندې تاسو خپله هغه کوم پیغام کوم موضوع چې غواړئ درته ولیکئ یعنې جواب چې غواړئ درته ولیکئ نو تاسو هغه دلته لیکئ. صحیح شوه؟ نو په دې موضوعاتو باندې بیا زه د خیر سره په بل لیکچر کې په تفصیل سره خبرې کوم چون د دې لیکچر ډیوریشن زیاتیږي نو په دې خاطر باندې نه غواړم مخکې لاړ شم. په آینده نورو ریکارډونو کې به انشاءالله په تفصیل سره په دې باندې بحث وکړو.